السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاتہ. حمید او مسلم بعد یو محترم ورو پوښتنه کړې ده چې یاره د سړي په بدن باندې ماشه ناستي ماشه یا میاشه او دی ورته څپېړه ورکړي و مړ شي، نو دې سره اودس څه حکم دی او د وینې څه حکم دی؟ جناب محترمه نه دې سره اودس ماتېږي، ځکه چې دې نه ځان بچ کول دا د انسان په وس پوره نه دي او دین کې حرج او تکلیف نشته. او دا چې د دې کومه وینه ده نو په هغه وینه سړی ګنده کېږي نو وین کا سوراګر چې ډېره وي، ځکه چې دا دمې مسفوح نه دی، سایله وینه دا نه ده. وینه کې سیلان او صفحه شرط دی. هغه وینه نجسه ده، مرداره ده چې هغه روانه وي بهیدونکې وي، نو دا خو بهیدونکې نه ده، د مسفوح خو نه دی. دا در واخله فتاوا هندیه وایي ودم البق، دا بق همدغې بلاګي ته وایي، همدغه شی څه نومېږي ماشه. د دې وینه اول براغیس او د براغیس خو پیژنې کټملې ورته خلک وایي، والقمل سپږې خو لنډه اوږده کیسه ورسره کړې ده. طاهرون دا ټول طاهر دی، وین کا سوراګر چې وینه زیاته کذا فی سراج الوهاج. لنډه اوږده دا وینه سایله نه ده، دمې مسفوح نه دی، نو دا کار څومره ډېره شي بیا هم نجسه نه ده، بالکل نه پې اودس ماتېږي او نه دې سره کپړې ګنده کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.